موږ د مرګه د الله تعالی سم دا وعده کړې د کلام سم دا وعده کړې چې موږ به د مرګه چې کوم دی د دې دفن کوو کوم چې ضعیف شي په هر جومات کې په هر کور کې هغه ځای له موږ ځان رسو او چې مطلب چې هر څومره صرف ساه راپکې زموږ په دې بدن کې موږ به د دې خدمت کوو موږ به د دې دفن کوو خو مهرباني دي دا عوام وکړي کوم چې ځان ته مسلمان وایي نو مهرباني دي دا وکړي چې زموږ سره دومره دا ویډیو صرف د الله د رضا لپاره د شیر کې موږ سره د نوم دپاره دا کار نه کوو د الله د رضا لپاره کوو چې الله رضا شي د دې لپاره د شیر کوي چې په کوم ځای کې ضعیف او راقي په کوم ځای کې ضعیف دغه د جومات کې نو زموږ په د سکرین باندې لمبري چې په دې باندې زموږ سره رابطه کوي او بل تعاون دې زموږ سره کوي سبحانا درته سوال کوم سبحانا ته رحیم یې ته رحمان یې ته بخښونکی مهربان یې ته رحیم یې ته رحمان یې ته بخښونکی مهربان یې رب ته یې راته معاف کړې که هر څه شوي لمانه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمندو کتونکو نن یو ځل بیا ستاسو درنه خدمت کې حاضر یم د یو نوي او ښایسته پروګرام سره دا نننی چې کوم پروګرام دی دا ډېر زیات د اهمیت نه ډک دی د قرآن عظیم الشان یعنی د دنیا د ټول نه عظیم کتاب د قرآن په حوالې سره نن دا پروګرام دی او د قرآن چې کوم ضعیف اوراق دي هغه موږ او تاسو وینو چې هغه څومره تذلیل کېږي د هغې په کلو کوڅو او دغه شان په ډیرانونو کې چې کوم دی زموږ د ملګرو د قرآني چې کوم نسخې دي هغه یې بینستې دي دا ګورو چې دا د قرآنونه چې کومه سوزه کوي دا گاډی ډک دی دا کوم ځای ته وړي په کوم ځای کې دفن کېږي دوی په دې قرآنونو باندې څه کوي او د هغې سره مزید چې کوم دی د باندې زه خبرې کوم ورنه صرف یو دوه پوښتنې کوم بیا ځو دا راته ووایه چې په لاره کې څنګه مشکلات ته پېښ شو که نه ته لاره لږه خرابه ده چې لکه زموږ سره لږ څوک هیلپ وکړي او دا خوړ څه چې دا لاره راخېږي نو ګاډی پکې ډېر په تکلیف سره راخېږي تاسو هم تکلیف شته ډېر زیات دی زیات تکلیف دی مننه نو مخکې ځو انشاءالله بیا تاسو ته نور پروګرام چې کوم دی هغه ښایو تور کړله دنیا نه زه بنده دې یم بېواسه درته سوال کوم سبحانا درته سوال کوم سبحانا بے حدا گنہگاری ملګري چې کوم دي هغه په دې تاسو وینئ پړوی غوندې جوړه کړې په دې کې چې کومه دی راخېجي یو ځل چې وختلی شي انتهایي بیا دویم ځل باندې انسان ډېر په مشکله باندې دویم پیټه چې کومه دی هغه خېجي نورزمین الله څنګه کار څنګه دی ډېر ښکلی ډېر موږ د دې له راشو نو موږ ته ډېر سکونت میلاویږي ډېر موږ هم خوشحاله او څنګه خواري غواړي ستړی شوی خو نه خو ستړي شو نو موږ ته پکې بیا هم لکه سکونت دغه بلکل قرآن کار دی که نه خو د هغې سره سره څنګه مشکل دا دې ځي ته چې ختل مشکل خو ډېره ده خو کسانو کمی هم دی ډېر زیات دي که نه بلکل صحیح نو راځئ مخې ته راځئ اوی یقین وکړئ چې ډېر زیات خواري غواړي ډېر زیات محنت غواړي د هغې سره سره تاسو د دې ملګرو دغه محنت وګورئ نو دا چې کومه دی دا محنت داسې یوه ورځ نه دی دوی چې کومه دی تقریبا دا شپږم کال دی چې دغه شان دا کار کوي دلته یوه سمڅه به تاسو وینئ دلته به بلا سمڅ چې کومه دي تاسو وینئ زما سره زما کیمرامین تاسو ته وښایي دا لاولنۍ سمڅ ده نو ملګرو د دې سمڅ چې کومه چوړایي ده او د دوی چې کومه لمبایي ده نو 15 اګست چې کومه ده دا اوږده ده نو دا ډکول هم ډېر زیات مشکل کار ده چې دننه قرآني اوراق پراته دي دا لاولنۍ شوه هغې سره سره زما سره خواته وینې دې ټولو سایز چې کومه دی تقریبا د یو شان دی په دې یو سمڅ په کنستو باندې تر 40 نه واله 50,000 روپو پورې چې کومه دي خرچه راځي او دا ملګري چې کومه دي داود صاحب چې کومه دی دا ملګري د خپل جیب نه هغه روپۍ چې کومه دي ډکوي نو تاسو نه هم خواست لري چې دې سره کومک وکړئ داسې دا وګورئ دا چې کومه بله سمڅ ده دا زما سره صدر صاحب او د هغې ملګري چې کومه دي دا راخېجي دا چې کوم پیټې دي دا چې کوم د قرآني اوراق چې کومې بوژۍ دي دا تاسو وینئ نو دا هغه سمڅ ده دا اوس ډکوي دا تاسو راځئ ما سره نو دا سمڅ چې کومه ده دا ډکوي تاسو زما څنګه وي چې 15 ګز اوږده ده ملګری چې کومه دی دا لګوي د دې سټ آف کوي ځکه چې بې ترتیبي هم چې کومه ده د ګناه ده نو دا به ډېر په ترتیب سره چې کومه دی د قرآني اوراق دا سنبالوي چې په ترتیب سره دلته کې پراته وي د دې ډېر په بهترین انداز کې دلته کې دوی حفاظت کوي دا یو ملګری لګېږي تاسو د کار چې کومه دی کتی شي د هغې سره سره زه په لاس مستیز کې چې کومه دي زه غواړم چې تاسو ته وښیم چې دوی څومره سمڅې چې کومه دي هغه ډکې کړي دي او څومره سمڅې چې کومه دي اوس په نورې هم دوی تیاروي دا تاسو دا کار وینئ تاسو دا څومره لوړ ځای دی یقین وکړه ډېر زیات فاصله لري تقریبا
50-60 ګز کې تقریبا دوی چې کومه دی دا راخیږي. دا زما سره په دې بیک سایډ باندې تاسو نور وینئ دا سمڅې دي. دا یوه بله سمڅ ده دي چې کومه ده د ده ټایم شوی دی. دا تاسو وینئ د باندې سیرې وغیره پرتې دي. او دلته کې ما یو مخکې یو پروګرام هم کړی و. د هغې سره سره دلته کې یو بله سمڅ ده. داسې پسې دلته کې سمڅ ده. بلا سمڅې چې کومه دي هغه دغه شان په دغه اوږدوالي سره په دغه پلنوالي سره دوی چې کومه دي تر اوسه پورې ډکې کړي دي. او نور مزید چې کومه دی ستاسو کومک ته ستاسو مدد ته انتظار باندې دی. درته سوال کوم سبحانا ته رحیم یې ته رحمان یې ته بخښونکی مهربان یې ته رحیم یې ته رحمان یې ته بخښونکی مهربان یې رب ته نو قدرمندو څنګه چې تاسو سره ما کومه مخکې ویډیو شریکه کړه د هغه نه بعد تاسو سماوی چې د صدر صاحب سره تاسو ملاوم چې دوی د تحفظ قرآن کمیټې کوم صدر دی د باجوړ په سطح باندې جناب داود صاحب زما سره هغه په دې وخت ولاړ دی. هغه سره خبرې اترې کومه چې د هغې څه مسایل دي هغې سره سره د دې کار په حوالې سره د قرآن د حفاظت په حوالې سره د تدفین په حوالې سره د هغه سره خبرې اترې کومه. نو دا داود صاحب دا راته ووایي چې ډېرې زیاتې سختې چې کومه دي په دې لاره کې تاسو ته مخامخ رالي او ستاسو دا یو ځل نه دی تقریبا د 15 نومبر ته د شپږو پورې سمڅې دي د لږ ځای کې تقریبا معقولې دي. نو د دکه نستل او د هغې سره سره د ده د پیسې چې کوم بوج دی هغه اوچتول او د هغې سره سره مالي جاني دواړو کې چې کومه دی دا د چا نه پټ پاڼه نه ده بلکې دا د الله تعالی چې کوم دی د اجر تعالی درکړي. او په دغه کې دواړو کې چې کوم دی شامل یې. خو دا راته ووایي چې نور مو څنګه لکه مطالبات دي د هغې سره سره څه مسایل دي تاسو وایي چې دا حل شي نو په دې سره سره موږ به نور هم دا کار چې کوي مخکې بوځو. جدین صاحب تاسو ته پته ده چې غالبا زموږ د شپږمه سمڅه ده یعنې غار دلته چې موږ د پانشیپون پاره جوړو چونکې دا اخرنۍ غار دی د اخرنۍ سمڅه زموږ نور ځای نشته دی په دې ځای کې ځای نشته. په دې ځای کې به دا اخرنۍ سمڅه ده دا کوم پانشیپون زموږ چې به تقریبا 5-6 ګودامه ډک پراته دي هغه موږ دلته راوړو او دلته موږ دفن کوو. او د دې نه علاوه بیا زموږ نور ځمکه نشته دی. څنګه تاسو د اوسه پورې دومره کوشش وکړو تاسو د چا ځمکه چېرته وانه غېشته؟ یاره موږ خو ډېر کوشش وکړو د شتمنو خلکو پسې موږ لاړو او هغو ته وینا وکړه چې د الله کلام دی او د دې لپاره موږ ځمکه راکړه چې د دې تدبین وشي په ادب څه وشي. او چونکې زموږ څخه زه د ډي سي صاحب د باجوړ ډېر شکرګزار یم. هغوی زما سره وعده کړې وه چې زه به تاسو 2 ځله ځمکه په باجوړ کې علم تاسو کوم دی خوښي موږ سره وعده کړې وه پوره شوه انشاءالله تعالی ورځ نیمه کې به هغه کوم وعده کړې خبره پینډینګ کې ده او وشي انشاءالله ورځ دوه کې به وشي امکان شته انشاءالله امکان شته ورځ دوه کې به انشاءالله نیکسټ به 3 ورځې کوم د خوشخبري د باجوړ عوام ته موږ اورو چې موږ له ډي صاحب د قرآن د تحفظ دپاره 2 دړې ځمکه واخیستله. د هغې سره سره سمیع الله به زما سره ولاړ دی. دا هم د ده چې کوم کردار دی په دغه کې هغه چې کومه دی چې پټ پانه نه دی 50-60 ګز کې بر دیځ ته راختل او د دومره تقریبا 5 یا 6 دړۍ چې کوم وزن وي دا راخېجول هم ډېر مشکل کار دی که نه تاسو څنګه محسوسوئ دا؟ یاره ډېر مشکل کار دی خو زه د قرآن شریف کار دی ښایسته کلام دی نو بس دې په وجه موږ ته اساني ده. ټولو له په کار دی خو مشترکه زموږ مسلمان چې کومي چا چې دا کلمه ویلې لا اله الا الله محمد رسول په هر مسلمان باندې په هر مؤمن باندې د خدمت فرض دی او دا خو اخیرنۍ خدمت دی ځکه چې ضعیف شي د تلاوت نه وځي نو چې کوم دی تلاوت نه چې کله ونځي دا موږ دفن کوو. صحیح. نو څه دی خیال دی مخکې به انشاءالله کوشش کوي چې داسې مخ په وړاندې باندې بوځو؟ یاره انشاءالله زموږ خو د مرګه موږ چې څو بلکې را پکې ساوره دې تنظیم د دې ملګرو دې قرباني نو موږ د مرګه د الله تعالی سم دا وعده کړې د کلام سم دا وعده کړې چې موږ به د مرګه چې کم دی د دې دفن کوو کم چې ضعیف شي په هر جومات کې په هر کور کې هغه ځای له موږ ځان رسو او چې مطلب چې هر څومره صرف ساه را پکې زموږ په دې بدن کې موږ به د دې خدمت کوو موږ به د دې دفن کوو. خو مهرباني دي دا عوام وکړي کوم چې ځان ته مسلمان وایي نو مهرباني دي دا وکړي چې زموږ سره دومره دا ویډیو صرف د الله د رضا لپاره دې شیر کړي موږ سره نوم دپاره دا کار نه کوو د الله د رضا لپاره کوو چې الله رضا شي د دې لپاره شیر کوي چې په کوم ځای کې ضعیف او راقي په کوم ځای کې ضعیف دغه د جومات کې نو زموږ په دې سکرین باندې لمبري چې په دې باندې زموږ سره رابطه کوي او بل تعاون دې زموږ سره کوي مالي جاني دواړه مالي جاني دواړه زموږ سره چې کوم دی تیل بعضې کسان را کوي بعضې چې کوم دی خو ډېر ګاړی ټوله ورځ ګرځي زموږ دکانونه بند شي څه خبره نشته دی موږ په چا باندې احسان نه کوو موږ د الله د رضا لپاره لګېستو خو د خلکو هم دا په کار ده چې دا ګاړی په څه ګرځي د دې اوسه دا کسان ګرځي دا په 50,000 روپۍ دا سمت څو کلی کېږي دا په څه وخت کلی کېږي نو مهرباني دې دا وکړي کو 10 روپۍ کو 20 روپۍ
نو زموږ سره په دې کې تعاون کوي خپله خدمت خو دا په خپله د چا له پټ پالا نه دی په کار کې دی په کوټپال کې دی موږ هم ټول خلک پیژني بالکل ستا احساسات او احترام پکار دی او قدرمندو سمیع الله بھائی چې کوم ډیر زیات جذباتي کیږي یقین ځکه چې ډیر زیات څه قرآن لیدلي چې د جړا مقام وي د افسوس مقام وي چې کوم حالت زار د قرآن مونږ کړی دی په د دې ضعیف اوراق چې کوم دي د مختلفو ځایونو راټول شي نو انتهایی د جذبات او د هغې سره سره د جړا مقام وي خو د اخیره کې چې کوم پروګرام راغونډول غواړم صدر صاحب نمبر چې کوم خلکو ته ووایه چې دا کوم کتونکي چې ستاسو نمبر رابطه سره بیا کوي جوزین صاحب زموږ ستاسو د چینل په واسطه سره د خلکو ته مچره زموږ سره چې کوم تحفظ قرآن کمیټې ممبران جوړول غواړي چې زموږ سره د قرآن تحفظ کولو کې زموږ سره هغه ملګري کېدل غواړي مدد کوي مثال کې کوم علاقو زموږ سره ممبرشپ یا ممبري غواړي نو زموږ سره زموږ په واتساپ نمبر باندې واتساپ نمبر ته واتساپ نمبر زموږ دی 0346 98 592 0346 98 592 او زمونږ چې کوم عام پرسن کنټیکټ نمبر دی هغه دی 0305 90 24 071 د هغې سره سره د سمیع الله د موبایل نمبر چې کوم دی اخرني پوښتنه کوم یا پروګرام چې کوم دی ونډه کوم د موبایل نمبر د سمیع الله ووایه تاسو چې بیا سره خلک رابطه کوي 0345 98 18 922 0345 98 18 922 مننه دا دوی د هغې د ټلیفون نمبر وي د هغې سره سره سمیع الله صاحب و د هغې سره سره صدر د باجوړ په سطح باندې د داود صاحب چې کوم کنټیکټ نمبر وي د هغې واتساپ نمبر د هغې عام چې کوم نمبر دی جنرالي نو د هغه سره تاسو رابطه په دغه نمبر شئ کولی د هغې سره سره مالي جاني تاسو د سره شریکېدی شي په دې قرآن تحفظ قرآن کمیټۍ کې او د هغې سره د خپل یعنې د خپل ثواب دپاره د خپل مقدس کتاب دپاره تاسو چې د دې حفاظت وکړي دا زموږ ټولو ذمه داري ده دا زموږ ټولو باندې فرض دی دا یو چې د داود او د سمیع الله د هغې سره تولا قاري صاحب نورزمین او دا چې کوم دی نورو ملګرو چې کوم دی ذمه داري او فرض نه دي بلکې زموږ ټولو چې کوم دی قرآن دی دا زموږ ټولو د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه نازل شوی کتاب دی د دې حفاظت چې کوم دی په موږ ټولو باندې ډېر زیات چې کوم دی فرض دی او دا موږ له پکار دی دا حفاظت چې کوم دی هغه وکړو او د هغې سره سره داود صاحب څنګه قصه وکړه چې یاره څنګه خبره دې وکړه چې موږ سره ممبرشپ چې کوم دی څوک ممبران جوړېدل غواړي چې مطلب ماموند کې وي د هغې سره سره سلارزو کې وي د هغې سره سره ناوګۍ کې وي چارمنګ کې وي داسې ماندلو کې وي داسې د ایریاز کې ښار کې وي څومره کسان وي کوتمان خیل طرف ته وي نو د دې سره چې کوم کنټیکټ وکړئ او په هغه علاقو کې چې کوم تاسو جوړ شئ نو قرآنونه چې کوم دی تاسو راټول کړئ کوم ضعیف قرآنونه دي د هغې په باعزته طریقې سره چې کوم دی د هغې په احترامند طریقې سره د هغې تدفین وکړئ یا د داود صاحب سره تاسو کنټیکټ وکړئ دوی به داسې د هغې چې کوم ګاډۍ د هغه به ډک شي او دلته کې به راوړي نو تاسو ډېره ډېره شکریه ډېره مننه